افغاني ملي جامې، هغه جامې چې په ټوله نړۍ کې نوم لري. افغاني جامې چې د نورو جامو په پرتله ګرانې دي، خو بیا یې هم مینوال ورځ تر بلې زیاتیږي او په بهر کې میشت ډیری افغانان یې له افغانستان څخه له ځانه سره وړي. د دغه جامو پلورونکي بیا خوښ دي او وایي چې د افغاني جامو مینوال ډیر شوي او زمون کاروبار هم ورسره غوړېدلی دی. بازارها خوب است ماشاءالله، حالا فعلا خوب است، شکر خداست خوب است. پیش که بود بازار قنا بود، حالا فعلا خوب شده، حالا فضل خدا دیگه. از ما خب ماشاءالله 72 سال 73 سال میشه که همین کسب ماست. پیش از ما پدرای ما بوده، بابا کلانای ما بوده و از بر ما میراث مانده دیگه. از شخصا از خودم 24 سال 23 سال میشه که همین کاربارم است، همین کاربارم میکنم. افغانستان ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د ښځو او نارینه‌و جامې راوړل کیږي او دلته په لوړه بیه پلورل کیږي. د دغو قیمتي بهرنیو جامو ترڅنګ افغاني جامې هم ښه بازار لري چې بیه او ښکلا یې تر بهرنیو هم ډیره ده. کالای افغانی اینمی پرزجاتی که مثلا آستین و یخن و دامن و وټای و سرشانه‌ای و یاش کلش ما از طرف گردیز و غزنی و پکتیا و از هر طرف میاد دیگه، دیزاین‌ها فرق کنه. که څه هم افغاني ځانګړي جامې ډېرې لوی دي او یوازې په ځانګړو مراسمو او د خوښیو په ورځو کې اغوستل کیږي، خو بیا یې هم د پلور بازار ښه ګرم دی. د دغو جامو مینوال یوازې په کلي او ښار کې نه بلکې په نړۍ کې هم ګڼ مینوال لري. د افغاني جامو پلورونکي وایي افغاني جامې له هیواده د باندې هم په زیاته کچه مینوال لري. دوی له افغان حکومت غواړي چې بهر ته د دغه جامو د صادراتو په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. از دولت همین تقاضا رو داریم که برای ما یک دیچیل خوب، یک کارگاه صحیح برای ما جور کنن، یک دفتر دولتی باشه که همو پیرانایی که به خارج روان میکنیم بر ما ارزانتر تمام شود، به مشتری هم که روان میکنیم اونجا برش ارزان تمام شود که زیادتر فرمایش بده ما برش زیادتر روان کنیم. حال اینجا فعلا از همین کارگاه دیچیل کسی یا شخصی است، اینیا باز زیاد پیسه میگیرن. مشتری را که میگیم که اینقدر پیسه پست میشه بازو بیخیام صرف نظر میکنه فرمایش خود دیگه. از دولت همین تقاضا رو میکنیم که مت یک زمینه رو به ما مساعد کنن که این مالای خود با آسانی. کابل خاریان بیا له نورو هیوادوالو غواړي څو له خپلو ملي جامو او افغاني ګنډ څخه استفاده وکړي. از مردم دیگه همین تقاضا رو داریم که فرهنگ خود رو رشد بدن، از پیرانای خارجی و دیگه پا تیر شوند، از این وطنی خودمون استفاده کنن و بهترین کیفیت هم داره وطنی خود ما شما نسبت به خارجی. په افغانستان او نړۍ کې افغاني جامې په ځانګړو مراسمو او ملي ورځو کې پیغلې، نجونې، ځوانان او سیاستوال اغوندي. افغاني ګنډ بیلابیل رنګونه لري چې په پاولیو، وړو هندارو، د سپینو زرو په روپیو، زرتارو، چرمو او ریخمو تارونو جوړیږي او د ځینو لمنې بیا کابو 6 متره وي.